هغې نه بعد یو ورور سوال کړی دی چې ما احرام اچولی و عمرې له روان ومه نه د میقات نه چې کله موږ واوړېدو موږ له خوب راغی زه وده شومه چې راپاڅېدم نو ما ته احتلام شوی و نو د هغې د لاسه بیا موږ لاړو مسجد تنعیم مسجد عایشې ته تنعیم ته کوم چې د حرم والو دپاره میقات دی او هلته ما بیا ولمبل او بل احرام مې واچو دا کار صحیح دی او که نه الجواب دې روزان هسې ستړی کړی ګوره کله چې انسان په دین نه پوه زه د په الله قسم خورم پرون مې ویډیو کته پرون نو د سپین ګیري نه یو هلک تپوس کوو د موبایل ورته نیولم وی کاکا اخرنی پیغمبر څوک دی زمونږ هغه ورته ابراهیم علیه السلام دی که زمونږ پیغمبر نو په خپلو سترګو ولیدو ووایي مې ولیدو و ابراهیم علیه السلام اخرنی پیغمبر دی زمونږ پیغمبر هغه ورته خبره واچوي ښه دغه ده نه وي موږ اورېدلي دغه دي یعنې یو سړی سپین ګیری دی ده ته لا دا پته نه شي چې د پیغمبر څوک دی او په دې د علماو مجلسونو له نه راځي علماو ته نه کښېني دین نه زده کوي دا به تا د جبریل علیه السلام راځي وحي به راوړي اوس دې سړي ګوره که دی د دین نه خبر وی دا عجز نو دې کې هېڅ نشته یو سړي احرام واچو او د احرام نه بعد دته احتلام وشو اوس به دې کوي څه دی به دوه کاره کوي یو کار به دا وکړي چې غسل به کوي دویم کار به دا وکړي په کوم ځای باندې چې مني لګېدلې د هغه ځای دی وینځي باقي د احرام ښه برابر دی او ځي خپله عمره دی کوي نو د دې چې تنعیم ته تللی او مسجد عایشې تللی دا یې ځان هسې ستړی کړی دی او عمرې صحیح ده والله اعلم د هغې نه بعد یو ورور سوال کړی دی چې آیا د که څوک وخاندي نو د دې سره اودس ماتېږي او که نه ځکه چې بعض خلک وایي چې د خندا سره اودس ماتېږي الجواب د علماو په دې خبره کې اتفاق دی چې خندا کول د مانځه نه بهر د دې سره اودس نه ماتېږي امام ابن المنذر امام نووي رحمه الله دې ټول ویلي چې په دې باندې د علماو اجماع ده او په کومو حدیثونو کې چې دا راغلي دي چې څوک وخاندي د هغې سره اودس ماتېږي هغه ټول کمزوري دي ځکه امام نووي رحمه الله په خپل کتاب المجموع کې وایي كلها ضعیفة واهیة باتفاق اهل الحدیث د اهل حدیثو اتفاق دی چې دغه ټول حدیثونه څه دي کمزوري دي والله اعلم د هغې نه بعد یو ورور تپوس کړی دی چې دا بعض خلک وایي چې په نهر باندې اوبس کړه د دې نه رسول صلی وسلم منع کړې ده آیا دا خبره صحیح ده او که نه الجواب حدیث کې دا راځي ابو سعید الخدری رضی الله عنه روایت دی وی رسول وسلم وی من شرب الماء على الريق چا چې اوبه وڅکړي په نهر انتقصت قوته نه د طاقت کمزوری کیږي رواه الطبراني دا حدیث امام طبراني راوړی بل حدیث ته د ابو هريره رضی الله عنه چې څوک ډېر خاندي د سپکېږي رسول زموږ چې څوک ډېر خاندي نه څه کېږي سپک شي او چا چې اوبه وڅکړي په نهره نو طاقت یې ختمیږي رواه الطبراني دا روایت امام طبراني په خپل کتاب الاوسط کې راوړی هر حدیث نه دا بار بار موږ دا خبره کوو او علماو ته چې نه واپس شوی نو ولله لازم که ژوند تېر کړي ژوند تېرول به ته هم ګران شي اوس یو سړی مولانا صاحب په سټیج باندې تا ته دا حدیث ووایي خبره ختمه حدیث خو شتي که دوه دي دوه حدیثونه دي امام طبراني په اوسط کې راوړي جواب د دې مسلې دی چې د دواړه حدیثونه کمزوري دا اولنی حدیث چې کوم د ابو سعید خدری رضی دی د دې په سند کې یو راوي دی هغه ته ویل کېږي محمد ابن مخلد الرعیني او دا کمزوری انسان دی چې په سند کې راشي سند کمزوری کېږي دا دویم حدیث د سند چې کوم دی په دې کې بعض داسې راویان دي چې علما وایي موږ دوی نه پېژنو دوی څه تاریخ نشته دا څوک دي او د مجهول سړي روایت دا نه قبلېږي د دې نه دا واضح شوه چې شریعت څه پابندي نه ده لګولې بعض خلک دا وایي چې شریعت دا خبره کړې ده چې د روټۍ نه مخکې اوبه څکه په منځ کې به یې نه څکې وروسته به ترې نه څکې دا خبره شریعت ته نه ثابته دا ټول ډاکټري خبرې دي ډاکټران څه وایي دا د هغوی خبره ده خو شریعت ته باندې څه پابندي نه ده لګولې ډاکټر ته او غالبا ډاکټران بلکې دا وایي چې په نهر اوبه څکه دا مفید دي نو بس که ښه ډاکټران دا وایي چې د روټۍ نه مخکې اوبه څکه په منځ کې مه څکه وروسته مه څکه ځکه چې دا د روټۍ هغه طاقت او خوند هغه ختموي نو ستا بدن ته به طاقت نه میلاوي د اوبه دې سره ګډې وډې شي که نه د دې هغه خپل طاقت او ویټامین او چې څه هغه ټول ترې ختم شو
نو دا مسله دا ډاکټري خبره ده خو شریعت په تا باندې څه پابندي هغه نه ده لګولي والله اعلم. د هغې نه بعد یو ورور سوال کړی دی هغه ده چې یو طالب دی او هغه په جامعه اسلامیه کې سبق ویلی مدینه کې چې کومه جامعه اسلامیه تقریبا 15 کاله هلته سبق وي بیا چې کله واپس لاړ خپل ملک ته نو د خپل نوم سره اوس المدني لیکي المدني. نو آیا دا جایز دی چې سړی خپل نسبت دغه علاقې ته وکړي چې هغه دغه علاقې دی نه دا کار جایز دی او که نه؟ الجواب چې څوک د یو ملک کې هغې ته نسبت کړي دا خو واضحه خبره بیا دی په یو بل ملک کې اوسېږي په بل علاقه کې او به یې که ډېر وخت تېر کړي نو د دې نسبت دغې ته هم کېدی شي په دې کې څه حرج نشته خو په شرط د دې چې هغه خپل اصلي نسبت به نه ختموي. یعنې اکثر بعض داسې وي چې هغه اصلي بالکل هیر کړي چا ته ویم نه چې دغه ملک یم نه دا اوس ناروا کار دی. او په دې باندې یو څو مثالونه در کوم د محدثینو محدثین داسې شتي چې البصري ثم المکي داسې راځي لکه یو پکې دا واوره مبارک ابن حسان السلمي دا اوس خاندان دی البصري دا کوم ځای دی د بصرې دی ثم المکي بیا څه دی مکي دی نو دی اوس دی د کوم ځای د بصرې دی مکي ورته ولې وایي ځکه چې په مکه کې وخت تېر کړی دغه شان اسماعیل ابن مسلم البصري ثم المکي بصری دی بیا مکی دی المغیرہ ابن عبد الرحمن المخزومی المدنی او دغه سوی امام ابو حاتم رحم الله د دې مغیره مبارک وی کان شامیا دی په اصل کې د کوم ځای د شام مدنی او ته بیا وی نزل المدینه مدینه کې وخت تیر کړو نو ځکه دلته څه ویل کېږي المغیره ابن عبد الرحمن المخزومی المدنی. نو په دې مسله ورسېدی دا جایز دی که نه جایز؟ جایز دی والله اعلم. یو ورور دا تپوس کړی دی چې بعض خلک دا خبره کوي چې کله ماشوم پیدا شي او د ده ویښته د لر نه کړو نو د مور پلار مونځ یې نه قبلېږي دا خبره صحیح ده که غلطه ده؟ الجواب دا خبره بالکل غلطه ده. صحیح خبره دا چې د ماشوم ویښته لرې کول دا واجب نه د سنت دي څه دي سنت دي او حدیث کې دا راځي امام احمد بن حنبل امام ترمذي دا حدیث راوړی سموره رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې کله ماشوم پیدا شي په اومه ورځ به د عقیقه وکړي په اومه ورځ به د هغه ویښته لرې کړي په اومه ورځ به پرې نوم کېږدي خو که چا ویښته لرې نه کړو نو دی د هغې د لاسه ګناهګارېږي نه او نه دا چې د ده منځونه نه قبلېږي یا د مور منځونه نه قبلېږي دا کمزورې خبره ده والله اعلم. یو ورور دا تپوس کړی دی چې کله دوه کسان د یو بل سره میلاو شي نو دا یو لږ ټیټ شي او زموږ د خلک داسې د عادت په ګشتي لږ ټیټېږي چې محترم سړی هغه ته لږ ټیټ شي آیا دا جایز دی او که نه؟ الجواب دا ټیټېده په هر حال کې حرام دی که د سفر د راتلو نه بعد میلاو شوی او که په مخه میلاویږي که مسلمان دی او که کافر دی او که باچا دی او که عالم دی او که خپل دی او که هر څوک دی ځکه چې دا صرف د الله سبحانه وتعالی حق دی چې هغه ته به ټیټېږي نو دا ټیټېده څه دي دا ناروا دي او دې کې مشابهت دی د انګریزانو سره او د غیر مسلمو سره او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پکې حدیث راغلی امام ترمذي امام ابن ماجه راوړی یو کس وایي رسول صلی الله علیه وسلم ته یا رسول الله الرجل یلقى اخاه او صدیقه یا رسول الله چې یو سړی د خپل ورور سره میلاو شي یا د ملګري سره اینحني له هغه ته به ټیټېږي رسول صلی الله علیه وسلم ته لا نه به ټیټېږي نو دا ټیټېده دي څه دا څه دي دا ناروا دي زموږ دې خلکو کې شتې بعضو کې چې سړي سره لاس میلاو کړي نو بیا دې سلک ټیټ شي را سر کښته کړي نو دا په شریعت کې نشتې د دې نه منع راغلې ده والله اعلم. دا یو خور تپوس کړی دی چې دا بعض زنانه چې د یو بل سره میلاو شي او د یو بل سره غاړه میلاوي نو یو بل ښکلوي نو بعض زنانه او جنکۍ دا چل کوي چې یو بل ښکلوي نو په دې شونډو باندې یو بل ښکلوي لکه د یوه د خپلې شونډې د بلې په دې شونډه ولګوي آیا دا کار جایز دی او که نه؟
او ښه چې موږ ورته ووایو چې دا کار ناروا دی نو موږ ته ووایو چې په دې څه دلیل نشته چې دا حرام دی، یعنې دې څه دلیل نشته چې به کې دا الفاظ دي چې دا کار څه دی دا حرام دی. الجواب لازم نه ده چې یو مسله به ته ثابتې یو مسلې دپاره به حکم ثابتې نو بلکل اقا الفاظ به راوړې. د بعض ته موږ وایو نسوار حرام دی، کوم نسوار ټکی راغلی قرآن حدیث کې؟ د چرسو ټکی شته قرآن حدیث کې؟ هیروین راغلی قرآن حدیث کې؟ اپیم راغلی قرآن حدیث کې؟ نو به مزې کوه. او که داسې هر شی الله ذکر کوي هر شی نو دا قرآن به دومره غټ وي چې ګرځولی به چا نه شوی. خو شریعت عام قاعدې ذکر کړي دي، عام قانونونه ذکر کړي دي، په هغې کې ډېرې مسلې ننوځي چې هغه د قیامته پورې چې څومره مسلې راځي د هغې دپاره برابري. ځکه چې نوي نوي مسلې راوځي که نه نو چې اوس الله هر مسله خوی نوم یې اخیستی نو بیا خو به د هغه دور مسلې صرف خوی کم دور چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو د وروستنۍ مسلو سره به څه کوو؟ نو الله عامې خبرې کړي دي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم عامې خبرې کړي، په هغې کې ډېرې مسلې راننوځي. یوه قاعده شریعت دا یې ښودې ده چې هر هغه لار به بندې چې هغه ته حرام کار ته رسوي، دا د شریعت قانون دی، په دې خبره ځان پوه کوئ. هر هغه لار به بندې چې هغه ته څه ته رسوي؟ ته حرام کار ته رسوي. دا کار به مباح ومي خو نه به یې کوې، ولې؟ ځکه چې دا مباح ته حرام ته رسولی شي. او امام ابن القیم رحمه الله دې ته په عربي کې سد الذرایع وایي، هغه لارې بندول چې ته یو ناروا کار ته رسوي. امام ابن القیم رحمه الله یو کتاب دی اعلام الموقعین، په هغې کې هغه یو کم سل دلیلونه د قرآن او د حدیث نه راوړي دي په دې قانون باندې چې دا د قرآن او حدیث قانون دی. یو کم سل دلیلونه پرې راوړي چې هر هغه لار به بندې چې هغه ته څه ته رسوي؟ هغه ته حرام ته رسوي. اوس ګوره شریعت ته، شریعت ټول هغه لارې بندې کړي چې انسان زنا ته ورچوي او فاحشې کې. لارې څنګه بنده کړې ده؟ مثال وی ښځه به سړي ته نه ګوري، ښځه به پردي سړي ته نه ګوري، نو سړی به پردۍ ښځې ته نه ګوري. اوس دا زنا ده؟ نو ولې حرام ده؟ ځکه چې تا زنا ته رسوي. ښه شریعت څه وایي؟ وی پردی سړی پردۍ ښځه دوی به یوازې نه یو ځای کېږي، په منځ کې دریم شیطان دی. ګوره شریعت لاره بنده کړه. شریعت وی سړی به د پردۍ زنانه سره لاس نه میلاوي، شریعت لاره څه کړه؟ بنده کړه. شریعت څه وی زنانه به بغیر د محرم نه سفر نه کوي، شریعت لار بنده کړه. دقه شان څه وی شریعت؟ وی ښځه به د ښځې عورت ته هم نه ګوري او سړی به د سړي عورت ته نه ګوري. نو زار شم د دې خوږ شریعت نه چې هغه لارې بندې کړي دي چې هغه مونږ ناروا کار ته رسوي. علما دا وایي، دې خبره کې سوچ وکړئ چې پلار رور مشران چې کوم د زنانه دپاره محارم دي دوی هم یو داسې زنانه نشي ښکلولی چې کله د هغې نه فتنه جوړېږي. لکه اوس یو ورور دی او د خور تندی ښکلی، نو موږ دا وایو چې دا په هغه ټیم کې جایز دي چې فتنه ترې نه جوړي. او که اوس الک زلمی الک دی، خور چې دا ښه پیغله جنۍ ده او دی د هغې تندی ښکلی یا هغه د دې تندی ښکلی، نو کیدی شي د دې نه څه جوړی شي؟ فتنه جوړی شي. نو دروازه به څه کې؟ بنده به کې. دا کار به نه کوئ. نو چې د دوی په منځ کې دا مسله ده نو دلته خو به حرام او حرامي چې یو زنانه رالګي د بلې زنانه شونډې ښکلی د دې نه فتنه جوړېږي. که چېرته زنانه د یو بل سره میلاو شي او ډېر وخت بعد او یو زنانه د بله ښکل کړي، تندی وله ښکل کړي، هېڅ خبره نه. خو شونډې ښکلول چې زنانه د زنانه شونډې ښکلوي د یو بل شونډې ښکلوي، د دې نه څه جوړېږي؟ د دې نه فتنه جوړېږي، د دې نه شیطان ته دروازه کولاویږي. نو ځکه موږ وایو چې دا کار څه دی؟ جایز دی؟ نه دی جایز. ولې نه دی جایز؟ حرام کار ته لار ده، دروازه ده. نو په دې کې رد شو په دغه خویندو باندې کوم چې وایي په قرآن حدیث کې دا مسله نه راغلې. قرآن حدیث کې هره مسله شته، خو چې څوک پکې سوچ وکړي الله سبحانه وتعالی دې موږ په قرآن او حدیث باندې پوه کړي. یو ورور تپوس کړی دی چې ما نه د مازدیګر مونځ پاتې شي او بیا ماښام د مانځه ټیم راشي، نو زه به اول د مازدیګرې مونځ کوم که نه زه به د ماښام مونځ کوم؟ الجواب قضا مونځونو کې واجب دی چې دا په ترتیب باندې کې،
او علی الفور به کې. علی الفور مطلب څه دی؟ فورا به کې. او دا خبره پته نشي چې د مولیانو سره کم شي دلیل به دغه صحیح دلیل نشتی چې دا به سبا قمانځه ته پرېږدي. او عقلم دا وایي که مرګ راشي نو بیا به څه کوي؟ ماسخوتن لمونځ ته نه پاتې شو، وایي سبا ماسخوتن سره به راوګرځې، نو سبا ماسخوتن پورې به ته یې څوک ګرنټي ورکولی شي؟ نشي. نو علی الفور ډایرکټ به کې رسول الله حدیث کوي چا نه مونځ پاتې شو دو یا تیر شو چې څنګه ورته یاد شو څنګه د خوب راپاسې ډایرکټ به مونځ کوي. دوی مسله په ترتیب به کې لکه اوس د یو سړي نه د ماسپښینې مازدیګري ماښام مونځ پاتې شو او دې چې دا مونځونه راګرځي نو څنګه به کوي؟ ماسپښین مازدیګر ماښام په دې ترتیب باندې به کوي. او په هغې باندې دلیل دی په صحیحینو کې دا حدیث ته په نورو کتابونو کې مشتي چې کله مشرکانو رسول الله صلی الله علیه وسلم مصروف کو د خندق په ورځ د منځونو نه، یعنی رسول الله خندق کې غزوه خندق کې په جنگ کې مصروف مشرکانو سره مصروف د رسول الله صلی الله علیه وسلم منځونه څه شو؟ هغه ته پاتې شو. فصلاها علی الترتیب، رسول الله بیا په ترتیب باندې منځونه وکړو. یو حدیث کې دا راځي د جابر بن عبد الله رضی الله عنه روایت دی چې عمر بن خطاب رضی الله عنه راغی د خندق په ورځ د رسول صلی الله علیه وسلم خواته بعدما غربت الشمس، نور سو ډوب شوی، فجعل يسب كفار قريش، نو د قریش کافرانو ته بدې ردې ویلې او یا رسول الله ما كدت اصلي العصر حتى كانت الشمس تغرب، یا رسول الله او مازیګر مونږ چې مې کوو نو بالکل نور ډوبېدو، دغه ټیم کې راته موقع میلاو شو. نو رسول صلی الله علیه وسلم ته امام نه دی کړی، نو بیا رسول صلی الله علیه وسلم اودس وکړو فصلى العصر بعدما غربت الشمس، نو مازیګر مونږ کله وکړو نور ډوب شو، ثم صلى بعدها المغرب، نو بیا کوم مونځ وکړو؟ ماښام مونځ وکړو. د دې نه واضح شي ترتیب لازم دی. اوس راځو ضرور دې مسلې له چې یو سړی دی مازیګر مونځ ته پاتې شو، د ماښام د مانځه ټیم راغی، اوس به دې کوم مونځ مخکې کوي؟ جواب دی به ټیم ته ګوري، که دی د مازیګري مونځ وکړي او بیا هم د ماښام په منځه کې ټیم پاتې کېږي او دی پکې د ماښام مونځ کولی شي، نو دی به په دغه ترتیب کوي. اول به څه وکړي؟ مازیګر، بیا به ماښام. خو که به دغه وخت په دې منځه کې دومره ټیم پاتې چې په هغې کې دا یو مونځ چې دی وکړي کوم چې قضا شوی دی، بیا دغه وخت منځه ته ټیم نه میلاویږي، نو بیا به کوم مونځ مخکې کوي؟ بیا به د ماښام دا مخکې کوي، ځکه چې د ماښام هغه ټیم هغه ورته ووالی دی. خو دا هلې چې کله دی ځان له مونځ کوي، خو جومات ته چې راغی او ویلي دي چې خلک د ماښام په منځه ولاړ دي، نو د هغوی سره به کوم مونځ کوي؟ هغوی سره به د ماښام کوي، بیا به ځان له کوم مونځ وکړي؟ بیا به د مازدیګر وکړي. په دې مسله ورسېدی او که نه؟ واضح شوه؟ ځکه چې دا قسمه مسلې ډېرو روڼو ته راپېښېږي، نو ته به ګورې چې وخت څومره دی، دا مونځ او دغه دواړه به کېږي که نه؟ که کېږي بیا خو صحیح ده، که نه کېږي نو بیا به هغه وخت مونځ له ترجیح ورکړې په قضا مونځ باندې. او چې جومات ته ورغلې د ماښام مونځ کې ماښام مونځ ورسره وکړه، بیا به وروسته کوم مونځ کې؟ بیا به وروسته د مازدیګر مونځ کې. والله اعلم. د هغې نه به دې ورور تپوس کړی دی چې آیا دا خبره صحیح ده چې عایشه رضی الله عنها چې وکله خط لیکو چاته به لیکل کول، نو په هغې کې به دا خبره لیکله چې من حبیبة رسول الله صلی الله علیه وسلم المبرأ فی کتاب الله عائشة بنت ابي بکر رضی الله عنهما. دا سیده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیبي بدیسې لیکل من حبیبة رسول الله، د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه زنانه چې د رسول صلی الله علیه وسلم ډېره خوښه وه، د الله په کتاب کې د هغې پاکوالی بیان شوی دی، عایشه لور د ابوبکر رضی الله عنه. دا صحیح ده که نه؟ اول خو دا خبره یې ساتئ چې په دې کې شک نشته چې عایشه رضی الله عنها حبیبة رسول الله صلی الله علیه وسلم، دا په دې کې شک نشته. په زنانو کې چې کومه زنانه د رسول الله خوښه هغه دا وه، او په دې کې هم شک نشته چې الله په خپل کتاب کې د هغې پاکوالی بیان کړی. په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دی د عمرو بن العاص رضی الله عنه، وایي ما د رسول صلی الله علیه وسلم تپوس وکړو ای الناس احب الیک، یا رسول الله ستا په دې خلکو کې کوم خلک څوک دې ډېر خوښ دی؟ ما ته وایي چې عایشه. ما ورته وایي چې نه یا رسول الله من الرجال، سړو کې وي ابوها، وي د هغې پلار. خبره دواړو نه وځي، که ښځو کې شي عایشه ده او که سړو کې شي څوک دی؟ وي د عایشې پلار دی. دلیل دی په دې باندې چې حبیبة رسول الله صلی الله علیه وسلم. امام ابو بکر الاجر الحافظ رحمه الله په خپل کتاب الشریعه کې دا روایت راوړی دی چې مسروق رحمه الله چې کله به هغه یو خبره کوله چې عایشه رضی الله عنها دا خبره داسې کړې ده، نو داسې به وي حدثتني المبرأه،
ما ته دا خبره ما ته هغه ښځې کړې وه چې د اسمانونو الله د هغې پاکوالی بیان کړی و. الصدیقه رښتینې زنانه وه، ابنة الصدیق د رښتینې انسان لور وه، حبیبة رسول الله صلی الله علیه وسلم او رسول صلی الله علیه وسلم ته محبوبه زنانه وه. دغه شان امام ابن عساکر رحمه الله وی الصحابه كانوا يعرفون انها احب الناس اليه صلى الله عليه وسلم ولهذا كانوا يسمونها حبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحابه کرام هم خپلو کې دا وی چې عائشه سره حبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بیا راځو د ورور دې تپوس له چې آیا هغې به په خط کې دا لیکله او که نه، دا اوس یو جدا مسله ده. دا روایت صرف په یو کتاب کې راځي، امام طبري رحمه الله د تاریخ یو کتاب دی او په هغې کې هغه دا خبره کړې ده چې کله عایشه رضی الله عنها بصرې ته لاړه نو هغې خط ولیکو یو کس ته چې د هغه نوم زید بن صوحان، او په هغې کې ورته داسې ولیکل چې دا خط دی د عایشې د طرف نه چې لور ده د ابوبکر ام المؤمنین حبیبة رسول الله صلی الله علیه وسلم، اما بعد به خبره وکړه. نو سندن دا واقع کمزوری ده ځکه چې دې په سند کې راوي راځي دا غنوم د لوط ابن یحیی او محدثین وي دا متروک دی. متروک مطلب محدثین پرې خو دی او محدثین چې پری دي هغه صحیح د سکاري محدثین خو د کار سړی نه پری دي کنه، خو بیکاره دی کنه، برابر نه دی سړی. نه دا یو کس په منځ کې راځي چې هغه نوم د لوط ابن یحیی. د لوط ابن یحیی د لاسه دا روایت څه شو؟ دا کمزوری شو. دا یو ورور سوال کړی دی چې ما د امام ابن الجوزي رحمه الله کتاب مطالعه کوو، په هغې کې د امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی فضایل بیان شوي دي. نو په هغې کې ما یو ضعیف حدیث وموندو. سوال مې زما په زړه کې دا راغی چې امام ابن الجوزي ولې په خپل کتاب کې ضعیف حدیث راوړو؟ او دا سوال د ډېرو ورونو په زړونو کې راځي. لکه موږ چې د مشکات ته درس کوو که نه، موږ پکې څه ووایو دا حدیث سندن څه دی؟ کمزوری. کیدای شي د ورور یا د خور په زړه کې راشي چې کمزوری ده ولې دلته راوړو، یا پر ریاض الصالحین کتاب پای کې کمزوري شته، د سنن ترمذی امام ابو داود او دغه کوم کتابونه په دې کې ضعیف شته، ولې به دوی دا چل کوو؟ جواب دې مختصر دی، اگر کې دې جواب وګد دی ډیر اسباب دي چې دغه د لاسه علما دا خبره کمزور حدیث په خپل کتاب کې راوړي. یو سبب دا دی چې په فضایل اعمال کې یو احکام دي، احکام څه ته وایي؟ حلال او حرام، عبادت. په عبادت کې کمزور حدیث قطعا نه چلیږي او په فضایلو کې ضعیف حدیث چلیدی شي چې کله به کې وسو شرطونه وي. اولنی شرط دا دی چې د کمزورتیا به معمولی، چې ډیر کمزوري انا قبلیږي. دویم دا چې دا کومه خبره چې د حدیث کې دی چې دې په شریعت کې یو اصلي، او دریم دا چې د کمزورتیا بیان شي. حدیث ته بیان کو بیا بس وې د حدیث کمزوري. ما به ورور یو ورځ کتاب راوړو فضایل اعمال، نو پای کې روایت دی یو حدیث پکې دی چې کله آدم علیه السلام ونې ته نږدې شو او بیا الله د دغه نه راوویستو د جنت نه، نو په عرش باندې لیکلي لا اله الا الله محمد رسول الله. هغه ویل الله ما وبخه د دې سړي د مخه د تا جوړه نوم لیکلی. نو الله ورته وایي تا ته څنګه پته ولګېده چې ته ما ته د نوم معلومي؟ ما هغه ورته وایي چې یا الله ما چې کله ولیدو چې په عرش باندې د نوم دی نو تا ته ډېر ګران دی. و دا روایت ته فضایل اعمال کې شتي او دا منګړت دی، ضعیف نه دی. څه دی؟ منګړت. یو منګړت یو ضعیف. ضعیف دی چې سند کې لږ کمزوری، منګړت سوچه دروغ، دا سوچه دروغ دی. دا کتاب فضایل اعمال ډېر ملګري پړاوي او تعلیمونه دي کوي که نه کوي؟ او زموږ په ملکونو کې په قرآن له پاسه پروت دي. دا خبره صحیح ده که غلطه؟ په قرآن له پاسه پروت دي. جومات ته ورشه په محراب باندې یا که چېرته الماري لګېدلي شی پروت دي، ټپایي پرته وي، په هغې به قرآن پروت وي، بیا به له پاسه فضایل اعمال پروت وي. ډېر خلک دا کتاب وایي خو چېرته دې کې سوچ نه دی کړی. هغه حدیث لاندې لیکلي دي، دغه حدیث چې کله راوړی چې دا روایت راوړی دی پلاني امام په خپل کتاب الموضوعات کې، لکه یو محدث کتاب لیکلی دی الموضوعات، منګړت روایتونه. دا ورته لاندې لیکلي الموضوعات څه مطلب دی؟ منګړت روایتونه. وایي دا حدیث په هغه کتاب کې دی. ما سره یو سړی ناست و، ما دا خو پخپله پکې داسې لیکلي چې دا موضوع حدیث دی. ګوره موضوع وایي نه، دا خو مطلب چې موضوع د دې حدیث دا ده. نو دې به څوک پوه وکړي؟
نه دا خو دغه نه چې منګړ دا خو مطلب چې موضوع د حدیث ده موضوع دغه مطلب دی وي کتاب الموضوعات مطلب منګړت روایتونه بعض علماء شیل کړي دي لکه د ضعیف حدیثونه را جمع کړي دي امت ته سانتیا د پاره چې دي کې څومره حدیثونه د سدي کمزوري نو که سوال د حدیث مخې ته درغه نو پوه شي چې کمزور دی چا لیکلي دي منګړت روایتونه د منګړت په دې منګړتو کې د روایت عمر جمع کړي او په دې کتاب کې راوړ او دې به نه پوهیږي چې لاندې د الموضوعات لیکلي خو منګړت روایت دی کنه نو چې دې څه کمزور نه او بل دغه کمزورتیا په اخر کې بیان کې بعض علما په فضایلو کې ضعیف حدیث راوړي خباز علما سي چل کوي حدیث راوړي ضعیف د یو علم متضعیف وي د بل متضعیف نه وي نو هغه چې په دې کتاب کې راوړي دا ضعیف نه وي ځکه راوړي دغه شان بعض علما دې چل کوي لکه صحیح حدیث راوړي لکه یو حدیث ذکر کو صحیح دی وې د دې حدیث په مرسته کې مضبوطولو لپاره یا نور حدیثونه راجمع کوي کې بعض ضعیفي وي په ضعیفو کې دا خبره راغلي ده نو مطلب دا غنه چې دا حدیث صحیح دی خدا بر حدیث په مضبوطی بعض علما چې چل کوي لکه یو حدیث کمزور دی د دې کمزوري د لپاره اوس نور ډیر کمزوري پیدا کوي نو چې خبره سنه سره گزارو کی حسن لغیره دی ته وي او په دې باندې ملګری پوي چې غلط علم کې پاتې شي نه دا لږ مضبوط شي لږ بره وخیږي ځکه چې وایي چې دومره حدیثونو کې راغلي اگر که ضعیف دي خو دلیل یې په دې باندې چې دا خبره شتي په شریعت کې نو دې لپاره ضعیف حدیثونه راوړي والله اعلم اگر که دا مسله تفصیلي ده ان شاء الله به که چې الله توفیق راکړي نو زبر ته بیا د دې باقي خه تفصیل مو کما والله اعلم تخکلی خبره ده د محترم ورور وای چې کې سړی د بے بالتقسیط نظام په دې ساتي چې بعض علماء ته حرام وي سود وته وي بعض وته نه بلکې غالبا وته جایز وي نو زه دې ځان ساتم په دې چې بعض وته سود وي تخکلی خبره خو موږ دا وایو چې لازم نه دي شوږي چې نن سبا په امت کې ډېر خلکو ته دې قسم معاملاتو ضرورت ته سړی غریب دی ځان له کاروبار رواني گاډي لی بل څه شي او د ضرورت راشي نو موږ وایو چې جمهور العلماء فتوا غدار اجرا جایز ده او ما په خپل دلایل بیان کړو او زما په ځل خو مطمئن دي چې د علماء قول مضبوط دی خو کې وسړی احتیاط کوي په دې چې ځان ته وساتم نو خبره ده دویمه خبره ده چې د کشتونو کاروبار د په ځم باندې قرض راړولې او شریعت موږ منع کړیو وي بغیر ضرورت په ځم باندې قرضې مراړوي ځکه چې جون به دې شي جون به تنګ شي والله اعلم حدیث کې ثابت دی چې د ویښته د سپینو زرو سره وزن کې چې څومره وزن کېږي هغې امره پیسې به بیا راولي او صدقه به یې کړي دا مستحب عمل دی او حدیثونو کې ثابت دی الله اعلم ګوره کې د مشرانو د قدرمنو خلکو تندیخ کولول احتراما جایز دي خو کوشش دا پکاري چې هغې لپاره انسان ټیټ نشي په دې حالاتو کې د تندیخ ښکلی چې پای کې ټیټوالی را نشي لکه مثال یو سړی د اوس د مور پلار خپې ښکلی جایز دي چې سړی مور پلار خپې ښکلي کړي دا مثلا موږ مخکې تفصیلا بیانه کړې وه خو دلته صرف چې فایدې راته ذکر کړو اوس دا مور ناسته ده پلار ناسته او دې د هغې خپې ښکلو غواړي نو بیا به د هیئت داسې جوړېږي لکه سجده چې لګوي نو داسې نه ده پکار چې دی کینی او د مور د خپله ګه راوچته کړي د پلار د خپله ګه راوچته کړي او ښکلي کړي نو بیا به دې کې څه حرج نه کوشش دا پکاري چې د ټیټوالی پکې رانه شي والله اعلم الا دا چې اوس یو سړی چیتي لکه اوس مشر دی او د باډۍ نه څه دی چیت دی نو بل څه نه کېږي لازم به دا دنګ سړی لږ راکته کي نو دې چې اوس د ده د ټیټېده مقصد نه دی ټیټېده مقصد نه دی خو دا مجبوري ده انشاءالله دې ټینګ اوس حرج نه او ماشوم ښکلی د مینې نه تا پکې دننه رالو دا ښکلی مثال والله اعلم نو صحیح ده بس ټول به پراته وي زموږ رزق دلته دی له دا خو څه خبره نه شوه چې دا کم ملګري دا خبره کوي چې زموږ رزق دلته دی ته ټیکټ والا او خروج ورکړو چې رزق د پاکستان ته ځي کې نه شي خو چې یو سړي ډډه لګولي خپې په خپې باندې اچولي او ړق نه وایي صحیح ده چې څو پورې رزق دی ته به دلته خو ته خو کوشش کوې که نه ښه یو سړی کوشش کوي لګیا دی
خروج لګوي ټیکټ علي هر څه تیار کړي الله پکې یو حادثه راولي څه واقعه پېښ شي و دا سړی ویلی شي چې زما رزق څه دی رزق مې دلته دی ګوره زه بهانه کوي ما ځان تیار کړی خو ونه شوه خو دا چې پراته او دغه ورور وایي چې اته نهه کاله دا خبره کوي چې رزق دلته دی دی که اتیا کاله هم پروت وي دغه خبره به کوي چې رزق څه دی دلته دی او د پروت به وي نه داسې د دوی دپاره څه دلیل نه دی دا کمزوري خبره ده سړی کوشش خو به کوي صحیح د رزق الله لیکلی دی موږ ته زه هم نه دی معلوم چې کوم ځای کې الله لیکلی او څومره لیکلی خو ما ورته خو به لاس خپې ووو که نه اسباب خو به لټو ته کلي ته د تلو اسباب جوړ که الله به راته لار اسانه کړي والله اعلم خولې ته تروي اوبه راتله د معدې نه د دې سره اودس نه ماتېږي او نه د اودس کې څه نقصان کوي او نه څه خلل په اودس کې واقع کوي والله اعلم هر وخت کې چې څنګه تا ته راځي ته اوده وي راپاسې وي تر دنه تېرېږي او دغه ټیم کې وکړي ځکه چې رسول صلی الله علیه وسلم من نام عن وتره او نسیه څوک چې خپل وتر نه اوده پاتې شي یا تېر شي چې کله راپاسې کوي به او لږ ساعت مخکې ما دا خبره وکړه چې دا یو وخت لیټ کول مونځ پکې دا خبره ده چې یو خو به دلیل نشي دویمه دا چې څه پته لګېدی دغه ټایم ته رسي او که نه رسي والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين